انبیا چې د قیامت په ورځ خدای جل جلاله په دربار کې الله کاشکې دې زه نبي نه وای جوړ کړی د دې محمد رسول الله امتي دې جوړ کړی وای نن امت په 10 روپۍ ځان امت وباسي. عبدالله بن عمر رضی الله عنه دا حضرت عمر رضی الله عنه بچی ډېر عقلمن او غیرتمن سړی دی د خپل ملګرو سره ووت یو وخت داسې په میله ووت کله چې غرو ویشلو ته ورسېدې اته شپانه پیدا ملګرو ته ویل چې زه ګورم چې د دې شپانه سره د آخرت غم ورسره دی که نه دی ورسره دا خو یو عربي دی یو شپانه دی دا نور د خدای په رسول په حکم څه خبره ته راسه نن یې واټکل. عبدالله بن عمر رضی الله عنه ورته وایي دا رمز ستا هغه ورته وایي نه زما نه ده. هغه وایي لږ شیدې خوراک که د ملګري مې وږي دي موږ راوتلي د خوراک شي نسته. هغه وایي دا خو امانت دی دا زما د مالک دی دا زما نه دی. هغه وایي کاکا مالک څه خبرې دي وایي نه دا نشم کولی. هغه وایي یو پسه راباندې خرڅ کړه. هغه ورته وایي دا زما نه دی دا زما د مالک دی. وایي راباندې خرڅ که بهره مالک ته وایي چې هغه د غره سره راووتې لاندې راولې د مردار ختم سو یا یو لیوه یې وړي ته دې څه کوي دا شپانه داسې ورته کتل پېژندې نه باره یو دم مخ وګرځوي دې ته یې شا کړه پسو رمې و خواته مخ کوي این الله الله چیرې دی دا داسې ځای دی چې خدای مې هم نه ویني دا داسې ځای دی چې خدای مې هم نه ویني که نن ما او تاسې په کاروبار کې دوکه کوو څوک نه دی را خبر ستا را پتا خبر دی که نه دی خبر کم مال چې ته په 2 نمبر په اصلي تېرې ستا را پتا خبر دی که نه دی خبر په کم مال کې چې ته لاسوهنه کوې میکس کوې په کم مال کې چې ته درواغ وایې تا ته په 10 روپۍ پروت په 20 روپۍ وایې چې دا ماته ګټه نه کوي په لوی لاسه ولې ځان ته حرامه یې ته رب نه لرې ته الله جل جلاله ستا په زړه خبر نه دی الله ستا په دماغ خبر نه دی ولې معاملې خرابې کوئ که نه حضرت عمر رضی الله عنه په بازار کې ګرځېدي کس مې د ګریوان ولیدي په معاملاتو خبر یې د رانیولو پلورلو په احکاماتو خبر یې که هېڅ بعضې دا معامله خرابه یې ووځه د دې څه به ووځه ته راسه زما په د بازار کې وګرځېد د بیع د پلورلو د رانیولو چې کوم ایجاب او قبول او شرایط دي په 100 کسانو کې دي یو ما ته راوښي زه دا ټول بازار ته د تجارت جواز ورکوم دوکه دې د کوم حاله پورې ده څومره دوکه موږ کوو د چینا بال په جاپان نه تېروو که نه موږ استعمالي مټر په سم مټر نه تېروو په نوي مټر یې نه تېروو که نه موږ رنګ سوی لاس پکې وال سوی مټر د کانټینر د خولې په مټر باندې نه تېروو دا به الله زموږ سره حساب نه کوي که نه ته چینایي شی تا په اصلي نه دي تېر کړي پر اوریجنل یې نه دي تېر کړي موږ تاسو د معاشرې خلک یو موږ به په هر مرض باندې خبر یو ته هم په هغه مرض باندې آګاه او اقرار کوي چې و موږ تاسو بېباني خلک نه یو که نه دا مرض خو موږ تاسو ټولو کې شته که نه بله ورځ ما ته یې چا عجبه وکړه سبحان الله وایي په بازار کې د مسالې دوکان دی ما لیدلی دی ولا بله ورځ چا 10 پارسل وچې ډوډۍ ورته راوړه ما ورته دا څه به کوې ما چې سړی کور غواله دی غوا ته ورځي ول ده ویل ول دا مساله بله کم ګټه نه کوي دا ډوډۍ مې دا کو پکې ورګډو انا لله و انا الیه دا الله رسول څه وایي من غشنا فلیس منا که زما په امت کې چا زما امت لره دوکه ورکړه دا زما د امت څخه وتلی دی څومره د امتیانو په نامه موږ په دا بازار کې لرو دا د نبي علیه السلام د امته وتلي دي په چیش باندې په 10 روپو باندې ځان د امته باسي خبیثه په 100 روپۍ باندې ځان د امته باسي هغه انبیا چې د قیامت په ورځ به د خدای جل جلاله په دربار کې الله کاشکې دې زه نبي نه وای جوړ کړی د دې محمد رسول الله امتي دې جوړ کړی وای نن امت په 10 روپۍ ځان د امته وباسي مه کوئ آخرت مه یاروئ د خدای روی وګورئ دا پیسې ته چا ته ډېرې چا ته ورکوې ستا زامن به بیا خپلې میلې او چرچې پکې کوي که نه هغه به خواهشات پکې کوي حساب یې ستاسو کېږي د قیامت په ورځ باندې د خدای روی وګورئ معاملې سمه کړي دوکې مه کوئ آخرت در یاد کړئ که نه